یو بزرگ شیطان ته وی چې یو مسله راته وکړه. شیطان ورته وی چې بزرگ صاحب زما مسلې خو ټولې داسې دي چې خلق ته کافر شي. هغه من يهده الله فلا مضل له، چاته چې خدای هدایت کړی هغه ته نشي گمراه کولی. خو اسنن می شوق پیدا شي چې د شیطان نوم یو مسله وورو. شیطان ورته ویلی چې خدانو په خدای قسم چې ستا دومره خنیت ته نو زبم درته ټیک مسله وکم غلطه به درته نه کوم. وی ګوره ته خو پیره خلق د لاسونه صفای خپې د ښکلۍ سجدې درته لګئی لوی ولی او بزرگ. خو پیر صاحب یو نصیحت میں واورا چې داسې چرې ونه وی ګوره چې زه اسې نه چې د مریدانو په غرور کې راشي چې زما لکونه او زرګونه مریدان دي او زه خو جوړ ډېر لوی سړی یم. نو وی پیر صاحب چې داسې چرې ونه وی چې زه ټکی ونه کی او کدی اوویلی چې زه نو داسې بشی لکه چې زه. شیطان ورته وایي چې کدی اوویلی چې زه نو داسې بشی لکه چې زه. ما شپږ لکه کاله د خدای عبادت کړو، شپږ لکه کاله په دې ځمکه مې داسې ځای نه دی پرېښی چې زما د سجدې نه نه دی وتی. او یو ټکی مې وکړو، یو ټکی چې الله راته ووایي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه. نو ما ورته ووایي چې قال انا زه خیر منه، د دې آدم نه زه بهتر یم، زه دنه خیر. بس دومره ټکی مې وکړو چې انا خیر منه، زه د دنه بهتر یم، نو زه څنګه دته سجده وکړم. نو الله راته په جواب کې ووایي چې قال فاخرج منها فانك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين. اوزه زما د جنتونو د رحمتونو نه او ان عليك لعنتي الى يوم الدين. ابلیس تر قیامت پورې مې لعنتی کړی. دا انا ټکی دی ولې وای دا زه دی ولې ته صحیح کسیم خزیمه الکه بل څوک شته د خدای په مخ کې چې وایي چې زه څوک شته؟ هغه کوم شی دی چې ته پې ووایې چې زه؟ نو زما عزیزان دا زه ټکی چې دی نن ستا ټول ملک تباه کړو. اوس هغه زه ټکی بیا شروع شوی. هر یو چې راشي رونو زه به داسې یم، رونو زه به داسې یم، رونو زه به داسې یم. نو نتیجه به یې ګورئ او داسې بدتره نتیجه به یې ګورئ چې الله دې امان راکړي. ما نن چا تپوس وکړو چې دا تاسو ملیانو هم سړی ودرولی دي. مونږ ملیانو ولا قرآن ورکړی دی چې ستا آواز به په اسمبلی کې صرف د دین د پاره وي. که نور دې ټتو کو چې یا به زه سړک جوړ کم یا به ملک ټیپر کم ټتې وکړو نو په دې ټکي کلمه تېره کو قرآن زه به نه وې که دې زه ووایې نو ښه به نه وي. نو زما عزیزانو دا زه ټکی ډېر خطرناک
او پاکستان تباہ او برباد شو د زد لاس نن وګوره ستا په ملک ما دا د جمعیت منبران چې ولاړو ما به ودرول او قرآن به مې ولاور داسې به مې لاس نه ونیو کلمه به مې پې تېره کړه چې داسې به نه وی چې زه به دا کار وکړم که دې وویل چې زه به دا کار وکړم نو په ټکي به کافر شي زه څه شی څلوېښت کاله د پاکستان حکومتونه خدای جهنم له بوتله تباہ و برباد کو ضیاء الحق خدای زرا زرا کړو په اسمان کې زبدا کارو کوم جبدا کارو ستا مور به خدای چې کوم کار نه کړي هغه به بندو و به د ټولو د خدای دعوی کړي وي ملک ته تباہ و برباد شو ملک ته غرق شو دا مو وایي چې زبدا کارو دا وایه که د خدای توفیق او خدای وس راکو نو زه به دې څه خدمت که د خدای وس نه وروره زه نشم په اسمبلی کې یو حق خبره مې که د خدای توفیق نو انشاءالله زه به داسې خبرې کوئ د دې نه سوا م که بل کړت کړی نو پرتوک د نه وباسم او په سر یې درته تړم دې ټولو ته وایي زه به دا کار تا ته ګوره او کار کولو ته وټو نو ویلی چې زه به روټي کپړه مکان درکم ویلی که نه اوس هم لور ولا بیا پاس کړه انشاءالله څه خو به درکړي دی خدایم نورم خراب او توره زه به دا کار هر څه چې کوي په دې ځمکه یې خدای کوي نو څه فیصلې م چې کړي دي نتیجې انتظار یې کوئ چې څه به درسره کېږي سمجھی سوداګان هم د سر په ټلیفونونو شروع شوي نتیجې ته ګورئ چې څه به کېږي الحمدلله